د هغې نه بعد وایي د ماشوم د جنازې دعا. ګوره بعضو صحابه کرامو نه ثابت دي چې هغوی د ماشومانو دپاره هم داسې دعا غوښتې ده چې یا الله د قبر د عذاب نه یې وساتي. هلته بیا د سوال راځي چې ماشوم باندې خو عذاب نه وي، نو څنګه دا دعا د هغه دپاره غوښتې کېږي؟ نو جواب د هغې دا دی د دې ماشوم بېلېدل د خپلې مور او پلار نه او په قبر کې یوازې کېده دا هم یوه سخته ده، او عربۍ کې عذاب سختي ته وایي. نو هر چا باندې دغه سخته خوشتي که نه. لکه ابو هریره رضی الله عنه ثابت دی هغه د یو ماشوم په جنازه کې دا ویلي وي یا الله قبر د عذاب نه وساته. ته سوال دا دی چې ده باندې قبر عذاب نشتی خو ماشوم دی قلم ته اوچت کړی شوی دی، نو جواب یې څه دی؟ د ده د جدا کېدل یوازې کېدل دا د قبر سخته ده. او بعضې روایتونو کې راځي چې دا قبر په هر چا راتنګېږي تر دې چې ماشومانان هم راتنګېږي، خو بیا د الله په امر سره پراخه شي. هر چې ګناهګار مجرم دی په هغه باندې حقه شان پاتې شي. نو د ماشوم دپاره که څوک داسې دعاګانې غواړي هم څه حرج پکې نشته. دا یو دعا چې کومه ده د ماشوم دپاره خاص راغلی د امام بیهقي دا روایت راوړی دی د ابو هريره رضی الله عنه انه كان يصلي على المنفوس الذي لم يعمل خطيئه قط. ابو هريره رضی الله عنه باره کې راځي چې کله به هغه په یو داسې ماشوم باندې په یو داسې نفس باندې جنازه کوله چې هغه به کله هم ګناه نه وه کړې، او چې ګناه یې نه کړي نو پوه شي چې دا نفس څه دی؟ ماشوم دی، بالغ نه دی. ویقول نو هغه به په جنازه کې دا وي اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا. یا الله وګرځوه دا ماشوم زموږ دپاره د قیامت په ورځ پیشوا او مخکې تلونکی اجر، وذخرا او د ثواب د ګټلو ذریعه. پیشوا څه مطلب دی؟ چې یا الله دې مخکې درغلی او سپارش یې زموږ کړی. او حدیث کې راځي که نه چې نابالغه ماشوم د مور پلار دپاره څه کوي؟ سفارش کوي چې کله هغه مړ شي په وړوکوالي کې. او دغه شان فرطن معنی ده مخکې تلونکی اجر، یعنی دا هم یو اجر دی که نه. د ماشوم د بچي مرګ او ډېره لویه سخته ده، لویه سخته ده، نو چې بچا باندې دا سخته راله او دغه ماشوم ته الله واغستو نو خو الله به ولدي اجر ورکوي، نو مخکې تلونکی اجر یې وګرځوه یا الله. او دغه شان ذخرا ثواب ذخیره کړی شوی، یعنی د قیامت په ورځ دا ماشوم زموږ دپاره د قیامت په ورځ دا ماشوم زموږ دپاره ساتلی شوی ثواب وګرځوه، ساتلی شوی ثواب وګرځوه چې موږ له بیا قیامت په ورځ اجر راکړي. او الله رب العزت کریم مهربانه ذات دی، د هرې سختې اجر ورکوي. هغه حدیث به تاسو ته یاد وي چې کله د یو ماشوم نه ساه واخیستی شي او دا ملایک بره لاړ شي، نو الله ته سوال وکړي وایي زما د بنده د زړه میوه م راوشو کوله؟ هغه ورته او یا الله، نو یې څه یې وي؟ یا الله ستا حمد وي، بیا یم ستا شکر ادا کوو. نو الله هغوی ته ووایي زما د دې بنده دپاره په جنت کې یو خاص کور جوړ کړي او نوم ولې کېږي بیت الحمد، د شکر کور. دا اجرونه انسان ته هله میلاوي چې کله انسان صبر وکړي او په تقدیر راضي شي او د الله نه رضایي او د جاهلیت خبرې نه کوي او د کفر خبرې او نه واویلا او نه ماتمونه یا ویښته شو کول او کپړې سیرې کول چې د دې نه دې ځان ساتلی الله رب العزت له دا اجر درکوي. لاندې ګوره فایدې دپاره یې ته خبرې لیکلې ده. وایي د جنازې په منځه کې مړي ته د دغه مذکوره دعاګانو نه علاوه نورې دعاګانې کول هم جایز دي. دا مسله ما مخکې ذکر کړې. او وایي دې باب کې د سلفو نه نورې هم ډېرې دعاګانې نقل دي، خو د اختصار د لاسه دغه دعاګانې را نقل نه شوې.